بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ او تاسو بیا هم فایل سرور وایو. فایل سرور کې پرون موږ څنګه کار وکړو؟ کوم شی نه ویلې؟ صرف فایل شیرینګ. دا فایل چې شیر کوي دا خپل ته د فایل د سرویسز نه استفاده کوي. څنګه استفاده کوي؟ فایل سرویسز نه ښه. دا شیرینګ چې کوي. اوس موږ او تاسو نن داس یو سټرکچر جوړول غواړو. هر سړی ډیټا سٹور کوي په کوم ځای کې؟ مثلا فیسبوک کې. دا یو نفر د بل نفر ډیټا کتلی شي؟ نه، د تا ډیټا په خپل اکاونټ کې پراته ده. داغه ډیټا په خپل اکاونټ کې پراته ده. خو ټول د کم سټوریج کې پراته دي. یو د فیسبوک خپل واحد مثلا کم سټوریج لري هغه یالته ذخیره شوی دي. اوس موږ غواړو په اداره کې یو فایل سټرکچر جوړ کړو. ښه، یو اداره چیزی تاسو اداره چې وینئ مثلا دا مثلا یو اداره ده یا یو وزارت ده. دې کې باید سره رقم ته فایل سټرکچر موږ جوړ کړو. داسې یو فایل سټرکچر باید جوړ کړو چې هر یوزر باید خپل ډیټا ته لاسرسی ولري. یو یوزر باید د بل یوزر ډیټا ته لاسرسی ونه لري او ټول سټور هم په کوم ځای کې شي؟ په یو ځای کې. ټول باید په یو ځای کې سټور شي. پوه شوې که نه په دې باندې؟ اوس د دې دپاره موږ تاسو داسې کوو. ګوره ښه غوږ ونیسئ. اول درته یو شکل رسم کړم بیا به هلته راځو ورباندې خبرې وکړو. دلته موږ تاسو یو شیر فولډر جوړ کړ چې ټول خلک د ډیټا چیرته سټور کوي؟ په دې شیر فولډر کې. او دې فولډر ته مې نوم ورکړ چې څه شی؟ عزیزي. چالان شو؟ واضح صحیح ده. ولې کوم دا عزیزي په نوم یو شیر فولډر جوړ کړ. اوس دا زما د اکټیو ډایرکټري سټرکچر ده. دلته ګورئ آی ټي هم لرو، فاینانس هم لرو، ایچ آر هم لرو، بل کوم بخش لرو؟ بس دی. اوس ګوره آی ټي بخش کې څوک لرو؟ منیجر لرو او بل څوک لرو؟ افسر لرو. په آی ټي کې افسرانو کې څوک لرو؟ احمد لرو او اسد لرو. همداسې په افسر هم فاینانس بخش کې منیجر هم لرو او افسر هم لرو. ښه، اوس ګوره په افسر بخش کې دلته موږ تاسو لرو سمیر او بل څوک؟ بصیر. صحیح ده که نه؟ مثال اوس زه غواړم دغه فولډر مې شیر کړی څوک ورته لاسرسی لري؟ ټول. زم نه، په دې فولډر کې دننه اوس د احمد فولډر جدای، د اسد جدای، هر سړی د خپل ډیټا وکولی شي چې او که وغواړي شیر کړي یو پبلک فولډر هم جوړوم چې پبلک کې که څوک هر شی واچوي د ټولو ترمنځ به وي. ښه، ورسېدې په دې مفهوم که نه؟ اوس زه دا کار کول غواړم چې دا عملیه څنګه اجرا کېږي. تاسو ګوره ښه وګورئ. زه راځم دلته سرور ته. اول زه خپل اکټیو ډایرکټري کې سټرکچر جوړوم. ښه، اکټیو ډایرکټري ته راځو. اکټیو ډایرکټري یوزر اینډ کمپیوټر ته. ښه، دلته راغلو. موږ سره او یو یوه ده، یو د بي سی اس ده او بل چې شی لرم نیو ته راځم. بل او یو جوړوم د چا؟ بي بي اے. دوی او یو جوړ کم بس ده که نه؟ که درېیم هم جوړه کړم نه بس ده. په بي سی اس کې یو ګروپ جوړوم د چا؟ ګروپ جوړوم. ښه، سټوډنټ د چا ګروپ؟ یا بي سی اس انډرسکور سټوډنټ. بي سی اس انډرسکور سټوډنټ د بي سی اس سټوډنټ په نوم باندې مې جوړ کړ. صحیح ده. یو بل جوړوم د چی شي؟ ټیچر په نوم باندې ګروپ. صحیح شو؟ بي سی اس انډرسکور ټیچر. صحیح ده که نه؟ یو بي سی اس یوزر دی، بل سټوډنټ دی، بل بي سی اس ټیچر ده. ښه، اوس یوزرونه جوړو. څوک دي موږ سره یوزرو کې؟ احسان ده. ښه، بل فرمان ده که نه؟ یوزر لاګن نیم چې شی ده؟ فرمان ده. کم عزیزي. صحیح ده. نیکسټ که نه؟ پاسورډ یې 123@abc 123@abc. دا یوزر شو. نیکسټ فینیش. دوه یوزر لرو، یو فرمان یو احسان. اوس زه راځم راټلیک نیو یوزر ته راځم. یوزر بل جوړوم مثلا آریان او لاګین نیم هم چې شی؟ آریان. نیکسټ. دا بیا غلط نشي مونږ نه. ښه، پاسورډ 123@abc 123@abc. او سټرکچر جوړول ګورو. ښه، فینیش. دا هم راواخیست او دا چې شی شو؟ نیو. بل یو یوزر جوړو مثلا یوزر نیم عبدالله، لاګین نیم هم عبدالله. نیکسټ. دا مې ایسته کوو abc@abc abc@abc. نیکسټ فینیش. چې شی وای does not meet 123@abc. صحیح ده که نه؟ ولې مخکې مې چې کړی؟
ګریډ دا یوزر دلته لرم خو اوس ټیچر هم نه دی معلوم او سټوډنټ هم نو عبدالله او آریان ټیچر ګروپ ته چون ممبرز ته راځم اډ کم عبدالله او بل څه شي آریان دا دواړه صحیح شو کنه چیک نیم اوکې دواړه اوس کم ګروپ کې دي سټوډنټ شو پاپا کې دا سټوډنټ ګروپ کې دي ټیچر ته راځم فرمان او احسان کم ګروپ ته شو ټیچر ته ممبرز ته راځو کم دي فرمان او احسان او چیک نیم اوس ګورو دا دواړه دا شو اوس راځو همدغه سټرکچر موږ په کم ډپارټمنټ کې لرو بی بی اے کې هم لرو ښه نیو یو ګروپ جوړوم د چی شي بی بی اے انډرسکور ټیچر دی کنه دلته اس کوم نه دی ورکړی ټیچر او سټوډنټ ټیچر صحیح ده او بل ګروپ جوړوم د بی بی اے انډرسکور سټوډنټ صحیح شو دا واخیسته اوکې اوس یوزران لرو ښه یا یوزر جوړو د احمد په نوم باندې لاګین نیم هم چی شي احمد पासवर्ड टू रहता है सेम पासवर्ड और कैसे क्या मुझे याद है वो उसी पासवर्ड में 1 2 3 डायरेक्ट ABC नेक्स्ट बल जोड़ो द चा पनु माने द असद पनु माने यूजर लगा नेम चीशे असद 1 2 3 @ABC 1 2 3 @ABC ګوره داس یو سټرکچر په هر اداره کې کا نام د څه کسانی ګروپونه بیا سب ډیویژن اوس دوی ته موږ فایلینګ سیستم جوړو څه ورته جوړو کمپیوټري فایلینګ سیستم جوړو چې ټول خلک باید په یو ځای کې ډیټا سٹور کړي خو یو باید د بل سره غرض ونه لري که شیر یې سره کوي شیر دیم کې سره خو داسې نه چې یو د بل ما چې ورته وایي بس پرې دا وایي شیر شي اوس راځو څه ورته دی بل یوزر جوړو ولی او دا هم چې شي یوزر نیم هم ولی سوري پاسورډ ورکو 1 2 3 @ABC بیا راځو 1 2 3 @ABC next finish او بل جوړو د چا په نوم سمیر نه ډیفاین نه جوړو هغه باس ده نو طریقو چې څه شي 1 2 3 @ABC هغه اډمن د سرور مدیر ده 1 2 3 @ABC next او finish اوس ګوره دا کسان لرو احمد او سر ټیچر دی یا سټوډنټ دی احمد او اسد چی شي دي سټوډنټ شو لا دا ونوزي ښه احمد او اسد چی شو احمد غلط کړی احمد اسد چی صحیح شو اوس ګور اپلای او اوکے او راځو ټیچر ولی او سمیر ټیچر دي ښه ممبرز اډ ولی او بل څوک سمیر دا مهمه خبره ده اوس ګورم اوس موږ د دې لپاره شیر فولډر په همدې سټرکچر سره جوړو ها فولډرونه هم داسې ورته جوړو راځم کمپیوټر ته ډرایو سی ته یو شیر فولډر جوړوم مین عزیزی ده صحیح ده فولډر مې جوړ کړه چا په نوم عزیزی په عزیزی کې څو ډپارټمنټ دي دوا صحیح ده کنه یو چې شي ده بی سی ایس یو بی بی اوس د بی سی ایس خلک باید بی سی ایس فولډر ته لاسرسي ولري دي بی بی ته او یو پبلک چې د دې دواړو ترمنځ مشترکي پوه شوې چې بعضې خلک کېدای شي بی بی ډپارټمنټ بی سی ایس ته ډیټا یو فولډر مشترک هم جوړو د دوی ترمنځ اوس په بی بی اے کې یو راځو چې شي ټیچر صحیح ده کنه او بل جوړو چا سټوډنټ او سټوډنټ باندې سټوډنټ ته لاسرسي ولري ټیچر ته او یو پبلک د بی بی اے د ډپارټمنټ ترمنځ پبلک چې سټوډنټ او ټیچرانو ترمنځ دواړه مشترکي بعضې ټیچر غواړي سټوډنټ ته ډیټا ولېږي سټوډنټ ټیچر ته یو څه نو لیکو چې څه شی پبلک اوس په څه کوو په ټیچر کې یو فولډر جوړو چاته وایي نو فرمان بی بی نه ده کنه بی بی ده فرمان ټیچر څوک احمد اسد ها ولی او سمیر باندې یو د چا د پاره ولی ته ها چې غلط نشو ده دا سنټکس ګوره دا فایل سټرکچر اره اداره کې شته ده اکثریت وزارتونو کې مثلا نور چیرته ځینې نتورکونو کې هم داسې سټرکچر وجود لري دا چا ولی دا او بل څوک ده سمیر ده او یو پبلک د ولی او د سمیر ترمنځ پبلک چې دا ټیچرانو ترمنځ بیا خپل پبلک پوه شوې چې صرف ټول ټیچران باندې یو فولډر ته لاسرسي ولري ښه دا وشو اوس راځو چې شي ته سټوډنټ ته کنه په سټوډنټ کې یو احمد ته یو اسد او یو اسد ته او یو نه پبلک د سټوډنټانو ترمنځ پبلک صحیح ده کنه دا موږ راوخیست
خلاص شو بی بی اے ډپارټمنټ نه شو خلاص بی سی ایس سره بی سی ایس کې اوس یو دانه ټیچر ته جوړ کړه یو دانه سټوډنټ ته جوړ کړه ټیچر او رایټ لیک نه یو دانه سټوډنټ او یو دانه هم څه شي پابلیک په سټوډنټ کې څوک ول عبدالله او آریان یو فولډر عبدالله لپاره او رایټ لیک نیو یو فولډر د چا لپاره آریان لپاره او یو رایټ لیک نیو د چا لپاره پابلیک چې د دې سټوډنټانو ترمنځ پابلیک او بل ناخلو د چا ترمنځ د ټیچر ترمنځ پابلیک رایټ لیک نیو یو فولډر څه شي ها فارمات او یو دانه راخلو ورته وایي چې څه شي احسان او یو دانه څه شي پابلیک وشو دا مونږ سټرکچر جوړ کا اوس که څوک د عزیزي خلاص کی دا ز شیر کم چی کیږي هر سړی چې خلاص کی دا ټولې به ویني کنه ځکه دا ټولې به دننه پدې کې اوس د دې داسې شیرینګ کول غواړم چې هر یو سړی باید خپل مطابق فولډر کې کار ولري او نور سره کار ونه لري پوه شئ او بل که یو نفر په ډومین کې جاین وی کنه وی هغه کولای شي دا څه وکړي اکسس کی کا ایوری ون کم نو زه دا وایم چې دا صرف د ډومین خلکو ته شیر کوم نو اول خپل د امین عزیزي فولډر ته راځم رائټ کلیک ورته پراپرټیز دا شیر کا فعلا ناٹ شیر نه ده شیر یک سره کم ته شیر کا ورته وایم چې څه شي ایوری ون نه بیرونی نفر سره نه فایند پیپل ته راځو هغه کسان چې صرف ډومین کې دي هغه سره شیر کا ها ایوری ون مو ورکاو ایڈوانس فایند ناو کم کسان authenticated user یعنی هغه یوزران چې په ډومین کې سب دی اکټیو ډایرکټری کې سب دی هغه د لاسره سره ورته ولري اوکے authenticated user دا چا سره شیر کا authenticated سره شیر او ډن ایڈوانس شیرینګ تراشه پرمیشن ته وګوره ایوری ون د کنه ایوری ون ریموو کا پځای سو کټ کا authenticated اوس چیک کا پیدا نه کنه سپیل مو غلط کړه ده ایڈوانس سره آپ نے کہی راشي دلته authenticated صحیح ده authenticated user الات کا صرف authenticated دا خو مو کنه چې دا ټول authenticated user چې ډومین دي دا د عزیزي د ټولو تر مشورې کې سکیورټي ته راشه وی ګوره سکیورټي کې ګوره authenticated user دی بل څوک دی ایډیټ کا authenticated user د فول صلاحیت ولري ها ټول سیستم دیم فول صلاحیت ولري اډمنسټریټر انم پوه شئ بل ایوریوان خو نشته پکې کنه اضافي کسان دا مو جوړ کوس اوس رازو دلته بی بی اے بی سی ایس او پبلک کې ګوت نه اول د سره نه بار سره نه رازو بی بی اے ته بی بی اے کې د سو کلاس راسي ولري رائټ کلیک کو پراپرټیز ته چیرته رازو شیر کدا د چا سره شیر کوم نه authenticated خو بیا د بی سی ایس والام دي کنه نو دلته راشه ورته وایي چې find people نه بی بی اے انډرسکور ټیچر بی بی اے انډرسکور ټیچر او بی بی اے انډرسکور سټوډنټ ها چک نه وکا به ورې چک صحیح شو دواړه شته صحیح ده کنه دا ل ریډ او رائټ دا مې سر بی بی اے ټیچر او سټوډنټ سره شیر کا ها ایڈوانس شیئرینګ شیر دس فولډر پرمیشن کې ایوری ون ریموو کا اډ کا سوک اډ کا بی بی اے انډرسکور टीचर پوه بی بی اے انډرسکور سټوډنټ صحیح ده دا اډ کا دام فول کنټرول کا ریختیا اوس اډمنسټریټر د عزیز اډمنسټریټر دیم باید تاسو ولري فول صلاحیت ولري کنه ځکه چې مدیر ده اډمنسټریټرز ویني مدیران ښه هر اډمنسټریټر چې داغه د دې ته فول صلاحیت ولري صحیح شو کنه کنه شو صحیح دا صحیح نشته سیستم مارکه ښه سیستم یوزر چې شي سیستم کې چې کوم دی ښه دی کرنٹ دا موجوده پوه شئ اوس دا راخلو سیستم هم مو وکړل دا او خپل د عزیزي اډمنسټریټور مارکه اډمنسټریټر خیر دا دې کوم دونه جنجالو کې به نور کې نه جوړو ښه اډمنسټریټر پوه شئ دا اپلای او اوکے صحیح شو اوس راشه سکیورټي د دې وګوره سکیورټي کې ګوره دا انهریټ شوی ده یعنی هغه بره مین عزیزي کې چې څونه خاصیتونه دي هغه ټول راغلي په د باندې څه شوي دي اپلای شوي دي
نظر اعظم ورته هم سکیورټي ته ښه ایڈوانس ته ورته وایم چې ډیسیبل انهریټنس څه وکړه ډیسیبل کا وراثت یعنی خبره چې سړي هغه دلته مره هغه راوړه پکې او remove all inherited permission ټول inherited permission ایسه کو نه ورته هم کنورټ کا صحیح کا کنورټ مې کړل ښه اوس ګوره څوک ورته حق لري دا authenticated user دی کنه صحیح ده کنه edit ته زو دا هغه صرف کم یو تنه باسو authenticated user ته نه لري کوو ښه remove صحیح ده کنه نور سیستم مو بي بي ټي دا تی ولري کنه اپلای اوکے او اوکے دا کار مو کدا سیستم بيخي ته نه استا کما وای شو سیستم ته نه سکو بي بي ټیچر بي بي پوي شو سټوډنټ او اډمنسټریټران پوي شو ضرورت ده سیستم دې ځکه سکیورټي تر ازم دې ځکه دا سیستم ته نه سکو ریموف کوم پوي شو مزدا کسان دي دا د دوه اډمنسټریټر څنګه یو اډمنسټریټر که هر یو اډمنسټریټر وي پوه شوې که څه شی اوسېږي زه لاس اډمنسټریټر لرو یې که نه لرو کېدای شي موږ لاس اډمنسټریټر جوړ کړو که یو دا نه یو نه شل جوړ کا پوه شوې اډمنسټریټر یو ګروپ ده په دې ګروپ کې هر یوزر ته کولی شي څه وکړي اور واچوي پوه شوې اوس ګوره ښه ته نه شوې پوه لکه چې اوس ګوره که نه دا موږ راواخیستو اوس درته ښیم ښه یو دا اډمنسټریټرز ګروپ ده او دا خپل هغه موجوده اډمنسټریټر ده ښه پوه شوې که نه خدای دا پوه بس ګوره زه به یې اوس درته وښایم مجبور یم اکټیو ډایرکټري یوزر اینډ کمپیوټر ته راغلم ګوره یوزر ته زه راځم ښه یوزر ته نه زه یوزر ته راځم ګوره ښه موږ سره یو اډمنسټریټور ده دا اډمنسټریټور څه شی ده یوزر ده که نه ده په کوم ګروپ کې شامل ده ممبر آف تراشه وګوره ښه دا په کوم ګروپ کې ده اډمنسټریټرز ګروپ والا ده ښه پوه شوې اوس اډمنسټریټرز دلته یو ګروپ لرو ښه وی ګوره څه شو شته که نشته پیدا یې کوي به پیدا وشي ګوره وینې اډمنسټریټرز څه شی لرو ګروپ لرو که نه لرو په دې ګروپ کې ممبر ته راشه ممبر څوک ممبر دي یو اډمنسټریټر ده زه اوس غواړم چې دا یم اډمنسټریټر کم څوک ورته وایي احسان نو لاړ شه کومه دلته راشه ممبرز ته ښه ممبرز اډ یې کا څوک اډ کوي احسان چک نیم احسان مې هم څه وکړه اډمنسټریټر که پوه شوې زه دا لرې کوم ښه نه جوړوم احسان اډمنسټریټر ورسېدې په دې معنی اوس دغه اډمنسټریټور چې ما وکړ یعنی یو خو هغه بیوټن اډمنسټریټور ته مې اجازه ورکړه او بلکې هر څوک اډمنسټریټور ول هغه ته مې اجازه ورکړه ښه موږ نه مې سام ګډوډ کړو اوس ګورو چې بي بي ام تر کوم ځای رسولې دا هم صحیح که که نه څه ګورو دلته که چیرې راځو موږ او تاسې دا بي بي اے رایټ کلیک وکړو پراپرټیز ته ښه د دې سیکیورټي وګورو صحیح ده که نه داسې دا برابر که اوس بي سی ایس ته څه کوو برابر وي پراپرټي ته راځو سیکیورټي ته اول شیرینګ ته شیر کوو ورته دا د چا سره فایند پیپل بي سی ایس انډرسکور ټیچر او بي سی ایس انډرسکور سټوډنټ دا د ټیچر کوم دا راکو کې ریډ او رائټ ها ریډ او رائټ شیر او ډن एडवांस शेयरिंग तरह से शेयर दिस फोल्डर परमिशन एवरीवन रहेगा ऐड का सो कार्ड का एडमिनिस्ट्रेटर कुम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा हाँ और लदे सारा सारा बीसीएस अंडरस्कोर टीचर हाँ और ब्याह दे सारा सारा बीसीएस अंडरस्कोर स्टूडेंट दा सालोर वाला का सारा ओके सही शुदा ना दाम फुल कंट्रोल अलाव का दाम फुल कंट्रोल अलाव का और आज दाम फुल कंट्रोल अलाव का सही था का दाम फुल कंट्रोल अलाव का अप्लाई का और ओके का अप्लाई का نو دا خو انهریټ شوی ده بیا که نه هغه نو رایټ کلیک وکړه د دې نه پراپرټیز نه دې نه دا سیکیورټي ته راشه انهریټنس ورباندې څه وکړه بند کړه ډیسیبل انهریټنس ښه او ریموف کوه یې مه څه یې وکړه کنورټ یې کړه یعنې د هغه په ځای د نور یوزر راشي اوس ګوره اپلای لیکه اوکې لیکه اوس ګوره وینې بي سی ایس دا شانتار پکې خپله راغلم خو یو اتنټیکیټډ یوزر هم پکې ده اتنټیکیټډ یوزر ته نه ریموف کړه صحیح شو که نه دا مو راواخیست اوس پبلیک سره غرض نه کوو هغه چې څنګه هماغه و داسې دی دا یې که نه پوه شوې نو دې سیکیورټي کې هېڅ ګوتې نه ورته وکړو ښه
ورسېدې authenticated user system administrators دي صحیح شو اوس راځو بي بي اي ته بي بي اي ته راځم ای بي بي اي پبلک چې څنګه شیر ده همداسې ښه ده ښه شیر یې که د چا سره صحیح ده که نه خو ته راشه اډوانس شیرینګ ته یې وګوره شیر نه ده وینې هلته بیا شو کوي ښه دلته راشه دا ریموف کړه دې سره به هم همدا کار کوي څوک اډمنسټریټر به چک کې او دواړه به څه وکړي سلیکټ کې ښه دا وخت لګېږي پوه شوې دا سټرکچر داسې اسانه نه جوړېږي او اوس راځو ورته څه وایو بی بی اے انډرسکور سټوډنټ ښه او بل بی بی اے ها پبلک باندې خو پبلک که نه د بی بی اے سټوډنټ ته او د بی بی اے ټیچر ته که نه پوه شوې د عمومي خو پبلک نه ده خو د بی بی اے دپاره چې ده پبلک ده ښه دا م راخیسته دا م راواخیسته دا م راواخیسته او دا ښه اوس ګوره اپلای او چې شی اوکې اپلای او اوکې وشو که نه اوس راشه سیکیورټي یې وګوره بی بی اے ټیچر بی بی اے سټوډنټ اډمنسټریټرز کوم مشکل نشته ده پکې سټوډنټ اوس ګوره سټوډنټ ته راسه شیرینګ شیر که دا د چا سره دا ټیچر ته نه څه وکړه ریموف که ښه بیا راشه اډوانس شیرینګ ته پرمیشن ته دلته دا ایوری ون ریموف کا اډ کا ښه بی بی اے ده که نه هو بی بی اے اول به هغه اډ کړو اډمنسټریټر صحیح شو اډمنسټریټر سره به په څنګ کې چې شی هم اډ کړو بی بی اے انډرسکور سټوډنټ به اډ اوکې که بی بی اے سټوډنټ د فول علاوي او دا د فول علاوي او دا اپلای کا او اوکې که ښه اپلای او اوکې اوس راشه سیکیورټي وګوره سیکیورټي خپله جوړ ده که نه اوس راشه بل وګوره ټیچر ښه ټیچر که راټ لیکو که شیش ته لاړ شه سیکیورټي نه شیرینګ ته اول دلته دا سټوډنټ بیا له دې ځای نه ریموف که ښه شیر یې که بیا د سره نه او اډوانس شیرینګ ته راشه شیر دس فولډر پرمیشن دا ریموف که ایډ یې که څوک اډمنسټریټر پوه شو چې اډمنسټریټر ځکه اډمن که بیا تغییر پکې اجازه ورنه کړي بیا اډمن پکې ګوته نه شي والی ښه مشکل جوړوي او بل هم پرېښوده که نه رښتیا بی بی اے انډرسکور ټیچر چک دی کی مشکل نه لري صحیح شو الاف دا هم الاف او دا هم الاف نو سیکیورټي به خپله اتومات څه وشي جوړه شي وینې جوړه ده که نه ده نه ده جوړه سټوډنټ هم پکې دي دا مې چې وکړل دلته مې ټیچر اډ کړی که نه اوس ګورو دې ځای نه باید دا سټوډنټ څه وکړو ایډیټ یې کړه ریموف شوي دي ښه هغسې په نوم ښکارېدو کې پاتې شوي ول ښه ځکه موږ ویلې چې دا باید اټومیټیکلی جوړي ښه اوس راځو دا مو وکړل پبلک هم وشو سټوډنټ هم وشو او ټیچر هم وشو اوس راځو په سټوډنټ کې دننه احمد او اسد دا هر یو به جوړی زر زر یې کوو نور تشریح درته نه درکوم ورباندې ورسېدی که نه په دې مفهوم خو په دې رقم ته دا ټول جوړو ښه شیرینګ او سټوډنټ ته نه څه کوو ریموف کوو په ځای یې څوک ایډ کوو فایند پیپل دا شیر که د چا سره احمد سره ښه احمد ته ریډ اینډ رایټ پرمیشن ورکړه شیر او ډن او ایډوانس شیرینګ شیر د فولډر کا پرمیشن ته راشه او دا ریموف کا ایډ او اډمنسټریټر چک کوي ښه دواړه اډمنسټریټر او ورسره په څنګ کې څوک احمد ګوره چې غلطي ونه کړو ښه دا اوکې کوو اپلای او بیا هم راخلو اپلای اوکې او پرمیشن به یې اوس څه شوی وي سیکیورټي به یې اتومات جوړ شوی اوکې که سیکیورټي ته راشي یو ځل یې وګورئ وینې احمد اډمنسټریټر ښه په اسد ته راځو اسد باندې راټ لیکو پراپرټیز سیکیورټي نه شیرینګ نه سټوډنټ دواړه ریموف که ښه ځکه بیا خو بار سټوډنټ چې لس سټوډنټ به ټول دی ته لاسرسی لري فایند پیپل اسد چک یې کوي اوکې یې کوي او ریډ اینډ رایټ شیر او ډن صحیح ده ایډوانس شیرینګ شیر دس پرمیشن او ریموو ایډ چې شی اډمنسټریټر صحیح شو که نه او دلته چې شی اسد او اوکې که ډایرکټ او فول کنټرول الاو دا فول کنټرول الاو چې شی پاتې شو دا مې نه کړ اوس اپلای اوکې اوس اوکې کوو بیا راځو سیکیورټي ګورو ښه جوړ ده که نه ده نه ده جوړ دلته باید تناسه دي جوړ ده خو چې لاړ شي بس هلته کله ښه یم داسې ښه اوکې که صحیح شو که نه دا جوړ شو پبلک خو چې څنګه ده همداسې ښه ده ښه شیر یې که د چا سره د سټوډنټ سره صحیح شو فقط ایډوانس شیرینګ کې دلته یې جوړ کړه ښه
دا ایوری ون ته نه لرې کا اډمن راواخله او اډمن سره بیا څنګه چې شي ها نه هغه دی سټوډنټ دی او واخلي چې شي احمد اسد دواړه یا ګروپ د دې دواړه راواخله ځکه دواړه په یو ګروپ کې دي په سټوډنټ کې دي کنه ها بی بی انډرسکور سټوډنټ بس خلاص صحیح شو او دا هم راځو او دا هم راځو نو سکیورټي به اوس اتومات د دې په مطابقت خپل جوړ شي ښه ویني بی بی سټوډنټ د دې سټوډنټ مو جوړ کا ټیچر خو مخ کې جوړ کړی کنه مو کړی دنه نه پاتې ده ها باندې خو جوړ کړی او پوه شوې دلته دنه ټیچر چې پاتې شو پوه شوې دلته ها شیرینګ تراشي شیر کې دا چا سره د بی بی ټیچر سره صحیح ده एडवांस शेयरिंग शेयर दिस फोल्डर दा शेयर का परमिशन खा एवरीवन रिमूव का 800 एडमिनिस्ट्रेटर चेक का एडमिनिस्ट्रेटर दाम वाखला او दाम واخला خا دواړو کې دلته دې د شنو ورکو विशेष बात है ना او اخلا فاتې ده ها بی بی انډرسکور ټیچر ولې څه فکر کوي چې غب تا اوس ګوره دا راخلو اپلای کوو دا څوک چې نتورک کې دارو کې جوړي دا بلاول نه دا ټول اوس دا اول ځل د بار سخته ده ځکه موږ هیڅ نه جوړ کړی اوس کنه یوزر نازي مدیر څه کوي فقط د دلته پامغه ډپارټمنټ کې پامغه کې دنه یو فولډر ته جوړي شیر کوي پرمیشن یې د لپاره سیټ کوي ښا خدا چې نوې جوړي بیا لانجه غواړي نو ښا سټرکچر به جوړي اپلای اوکې صحیح مې کتري وړه کنه خیر بیا وګورئ ځکه خاص چې څنګه دونه زامو ته بس بیا په اخر کې کوم مشکل نه لري جنجال سکیورټي کې بی بی ټیچر دی کنه نه صحیح ده او ځکه ټیچر ته موږ پکې صحیح ده سمیر رخلو شیر کوي ښا او ټیچر ریموو کړئ او صرف سمیر دا کنه ټیچر کې خو بیا دواړه دي خاص سمیر او ولید دواړه دي کنه نو دا ریډ اینڈ رائټ پرمیشن ورکړم एडवांस शेयरिंग शेयर दिस फोल्डर परमिशन او دا ریموو کا ایڈ کا سوک ایڈمنسٹریټر ټول ایڈ کا ها او راځو دا اعلی एडमिनिस्ट्रेटर عادي مني اوس په صحیح شو اپلای اوکې اوس راځي سکیورټي صحیح ده کنه جوړ فقط پاتې شو ولی خلاص شو کنه نو ها دا بی سی اس هغه پاتې هغه زر کیږي اوس په طریقه یې پوي شي او فایند پیپل څوک ولی एडमिनिस्ट्रेटर ऑलरेडी دلته اډ دی ښا ودې نه کته ولې شیر دس فولډر پرمیشن دا ریموو کا एडमिनिस्ट्रेटर چیک کا ښا اوس به پوره دی کې سره په تکلیف وي ښا او بل څوک ولی دام کا او راشد دام او دې ځای کې دا خلاص شو بس صحیح شو کنه نو دا مون سره د بی بی ای بخش والا هم جوړ کړ پی سی اس والا هم کړی ور کنه اړې مو خلاص شو دا شوی ګور سکیورټي سیستم د بی سی اس سټوډنټ ټو بی سی اس ټیچر ویني هغه نشته خو دا نه مو صحیح شو کنه بیرون فولډر مو شیر کړی و دا دې پاتې ابلیګم پاتې دا خیر دا کی مشکل نه ده اوس ټیچر ترا شخه رائټ کلیک پراپرټیز شیرینګ شیر ترا دلته سټوډنټ ته نسو کا ریموو شیر او ډن एडवांस शेयरिंग تلاش شیر دس فولډر پرمیشن ریموو एडमिनिस्ट्रेटर او بل څوک دا آفرین کم ټیچر بی سی اس انډرسکور ټیچر دا ټول اډ ها دا واخلئ اپلای او اوکې اپلای او اوکې اوس په دې کې ټیچر ته راشي که نه نن د فرمان دپاره بیا بېرته پس پرې وروخېږو خو چې دا د ملوزي دغسې وایو ښه شیر ته راځو او بي سی ایس چې شی ده ټیچر به راواخلي ریموو یې کړي فایند پیپل فرمان چک نیم شیر او ډن یو ځل بیا ایډوانس شیرینګ شیر دس فولډر ریموو ایډ فرمان ایڈمنسټریټر چک یې کړه ایڈمنسټریټر دواړه راواخله اوکې صحیح شو دا هم فول کنټرول الاو کړه دا هم فول کنټرول الاو کړه او دا هم فول کنټرول الاو او سکیورټي به وګورو چې جوړی او که نه ښه ګورئ به یې ضروري ده درته کتل لري ښه صحیح ده اوس ګوره احسان ته راځو رایټ کلیک کوو پراپرټیز راځو ورته وایو چې څه شی وکړه شیرینګ شیر
ټیچر ریموو کړئ او فایند پیپل ته راشي ورته ووایي چې څوک احسان او ریډ اینډ رایټ advanced sharing share this folder permission دا ریموو کړئ add احسان کولن او administrator چک کړئ بس ډایرکټ دواړه واخلئ اوکې او اوکې صحیح ده که نه سکیورٹی کوم ځای نه موجود دی جوړ سیکورټي ګوره څوک حق لري سیستم صحیح ده که نه بی سی ایس ټیچر صحیح ده که نه نه غلط ده دا غلط نه ده جوړ ده چې دلته کلیک وکړي ګوره صحیح ده که نه ګوره صرف احسان حق لري بل څوک حق نه لري نو ځکه زه وینم چې صحیح ده اډمنسټریټر حق لري او احسان د دې نه پرته بل څوک حق نه لري دی کې صحیح شو که نه کلوز مو کړه او پبلیک ګورو پبلیک باید تیار جوړي ښه شیر که د چا سره ټیچر سره آلریډي دا صحیح ده فقط دغلته د ایډوانس شیرینګ کې دې ځای نه دا ګورو چې کوی دا ایوری ون ریموو کوو دی نه ښه څوک ورته ایډ کوو بی سی ایس انډرسکور ټیچر او اډمن او اډمنسټریټر دواړه راخلو صحیح شو که نه دا فول کنټرول الاپ کوو او دا فول کنټرول کوو او دا هم کوو سیکورټي چک کول یې در باندې ضرور دي ښه ځکه کیدای شي احتمال د ولري جوړ نه شي خپله ښه صحیح ده که نه ده ټیچر بخش مو مکمل څه وکړه ختم کړه فقط کم بخش پاتې شو سټوډنټ بس دا پاتې نور او پبلیک خو آلریډي جوړي ښه شیر کړی خو مې نه ده بیخي که نه شیرینګ کا شیر دا د چا سره هم سټوډنټ سره هم ټیچر سره دې ځای نه بس ټیچر څه وکړو ریموو کړو سټوډنټ به پرېږدو ایډوانس شیرینګ ته به راسو شیر دس فولډر پرمیشن دا به ریموو کړو ایډ یې کا څوک بی سی ایس انډرسکور سټوډنټ او بل اډمن دا چک کوي دواړه ښه او دا ایډ کوي اوکې کوي دا او دا هم بیا اوکې کوي او دا زر بیا دا راکړئ اپلای او اوکې سخته نه ده ښه خو لږ وخت نیسي دا راکړئ اوس راځو سټوډنټ ته دا عبدالله یوزر د رایټ کلیک وکړئ پراپرټیز شیرینګ او راځو شیر سټوډنټ ریموو کوو په ځای د دې فایند پیپل ته راځو نوم لیکو او چک نه کوو ځکه زه مطمئن یم چې صحیح ده ښه که غلط وایي بیا مو سپل کې که دقت ولرئ بیا ولاړ شي چک یو ځل ووایي ښه ایډوانس شیرینګ شیر دس فولډر پرمیشن دلته اډ عبدالله او اډمن دا ولې چک کوم ځکه چې اډمن مې پوره نه دی کړی هغه کې غلطي لرم صحیح شو دا لیکو اوکې کوو اوکې او دا هم راخلو اپلای او دا هم راخلو اپلای او دا هم راخلو اپلای صحیح شو اپلای اوکې بیا اپلای اوکې بیا راځو سیکورټي ته ګورو سیکورټي کې کوم مشکل نه لري آریان په نوم چې یوزر لرو دا جوړو رایټ کلیک کوو سیکورټي نو شیرینګ او دې ځای نه سټوډنټ ریموو کړئ او فایند پیپل ته راشي ورته ووایي چې څوک آریان چک نیم اوکې ریډ او چې شی رایټ شیر او ډن ایډوانس شیرینګ شیر دس فولډر پرمیشن ایوری ون ریموو کا ایډ کا څوک آریان او administrator check name okay او apply او دې ځای نه راخلم okay او دلته هم راخلو چې شی apply صحیح شو که کمې خو نه ده پاتې صحیح ده او لاړ شي یو ځل سیکورټي چک کړئ edit صحیح شو که او اوس راځو پبلیک باندې راکړئ کوي پبلیک جوړ ده ښه شیر ته وی ګورئ سټوډنټ ده ښه شیر او ډن ایډوانس شیرینګ شیر دس فولډر پرمیشن ریموو ایډ څوک بی سی ایس انډرسکور سټوډنټ او اډمن اوس چک وکړو که دواړو کې غلطي ولرو دواړه راباسي که یو کې غلطي ولرو یو کنه اډمنسټریټر مو غلط لیکلی دا لیکو او دا هم لیکو او بل دا هم اسانه اپلای او اپلای او اوکې صحیح شو سیکورټي وګورئ جوړ دي ښه خلاص شو فقط دا یو پبلیک پاتې صحیح ده که نه که دا مو جوړ کړه وبه یې ګورو خیر شیرینګ ته دا باید څوک شي نه ایوری ون ولې بی سی ایس سټوډنټ ټیچر نه جوړ شیر دس فولډر ویني دا ریموو که ښه ایډ که دلته څوک بی سی ایس انډرسکور ټیچر کولن بی سی ایس انډرسکور ټیچر فرق نه کوي کیسه سټوډنټ یا چې شی ایڈمنسٹریٹر اور چیک کرو پیدا نہ کرتا
AMD مې لیکلی ښه ADM داسې ولیکي صحیح شو که نه اوس اوکې او راځو له دې طرف نه دا او دا هم بیا له دې طرف نه دا هم راواخلئ پوه شوې دا هم راواخلئ اپلای او اوکې پوه شو که نه سیکیورټي سیسټم کې BCS ټیچر او BCS سټوډنټ وینې خلاص شو BA خو ما لړې کړی او پبلک به تیار جوړي وګورئ شیر ده که نه ده شیر دا چا سره شیر کوو authenticated BBA او BCS نشته د مجبوري چې څلور واړه ګروپونه وړي نو authenticated چې ولیکل یعنې څوک چې دي بس ښه read and write share done advanced sharing share this folder permission remove څوک 10 دا ځله جدا چیک ښه صحیح او بیا administrator پیدا خلاص او دا دواړه راواخلئ ایډ یې کړئ اوکې یې کړئ دا هم اپلای کړه authenticated user هم الاو کړه او دا هم الاو کړه بس اگه نور هم پکې ګوتې وو صحیح شو اوس راځئ سیکیورټي وګورئ مشکل حل شو که نه اوس ګوره دا ډرایو زه یو کلاینټ ته میپ کوم څه کوم یو کلاینټ کمپیوټر کې زه دا میپ کوم کم یوزر لاګین شوی هیڅ یو یوزر هم دا ډومین نه ده نو دی چې دا یوزر دا فولډر اکسس کوي دنه به د یوزر نیم او د پاسورډ غواړي چې کم یوزر یې او که ډومین ممبر والا کمپیوټر هغه نه به یوزر نیم او پاسورډ نه غواړي هغه فقط ډایرکټ اکسس کوي ښه نو موږ نه به یوزر نیم او پاسورډ دې خاطر نه غواړي ځکه چې موږ اوس دا یوزر مو چې لاګین کړی دا د ډومین بخش نه ده ښه زه راټلی کومه کمپیوټر ته ځم او کم بخش ته راځو میپ نیټورک ډرایو نیټورک ډرایو میپ کوم کم کمپیوټر نه ډبل سلاش ادرس یې ورکړه سرور 1 سلاش عزیزي صحیح ده که نه عزیزي دلته میپ کوو ښه چې ټوله ډیټا به همدلته نه فینش صحیح شو که نه موږ سره ګوره چې شی ښیي BBA ورک شو که نه ځکه چې موږ کم یوزر لاګین کړی احسان په کوم ځای کې وو BCS کې وو ښه زه دا ریسنټلی هغه پرونه چې پاسورډونه چا مړ کړي هغه یاداشت کړي دي زه یو ځل کوشش کوم چې دا ریسنټ کلیر کړم ښه دې ځای نه پوه شوې بیا ګورم چې آیا بیا دا کار کوي او که نه کوي ښه اوس ګوره احسان یوزر لاګین د کوم یو د خلاصون مثلا فکر وکړه دا د احسان د تیار ښه BCS کې ګوره تنها BCS د اکسس کولی شي ځکه دی حق نه لري چې دغه بل یوزر ته لاړ شي ګوره دا ګوره خلاص کړه دا خو به خلاص کړي پبلک ته لاسرسی لري ځکه پبلک خو د ټولو دپاره ده BCS کې ده BCS کې د سټوډنټ نه ده دی ټیچر ده ټیچر کې ګوره دی دغه احسان صرف یوزر ده او دغه یوزر نشي دی اکسس کولی کم یو فرمانه اوس ګوره دی خپله ډیټا خپله چې اوس که فرمان یوزر مونږ وګورو ښه زه یا بل یوزر زه دا څنګه وکړم دا کلیر کړو که نه انټرنیټ ایکسپلورر نه کلیر کړو که نه دا خو هغه ځای نه کلیر کړه کم یو ده دا انټرنیټ ایکسپلورر پورې تړاو نه لري زه کلین MGR کوم ښه کلین MGR دا ډیسک مکمل کلیر کوم شاید یو څو دقیقې وخت ونیسي نو وخت ونیسي ماتل کوو ورته ویډیو پاس کوم ښه ګورو موږ چې دا فولډر اکسس کوو دا ځل زه د یو بل یو فولډر یوزر په تھرو اکسس کوم ورته یم زه یم آریان او پاسورډ مې ده 123@abc دا کوم ډپارټمنټ پورې تړلی و آریان BCS پورې زه د BBA ډپارټمنټ والا یو دا نه دی کوم مثلا صحیح ده ولی پاسورډ 123@abc ده که نه دا یوزر یم دا چې زه اوس ګوره اکسس کوم دا د BCS یوزر BBA یوزر د BCS ته هېڅ امکان نه لري چې د لاسرسی ولري BBA فولډر به خلاصوي په هغه کې ټیچر ته د سټوډنټانو ډیټا سره د کار نشي درلودلی ټیچر چې کله خلاص ګوره ټیچر کې ولی ده که نه ولی هم لاګین کړی خپل هر یو سړی نو دا فایل سټرکچر جوړول ضروري دی چې څنګه موږ او تاسې وکولی شو چې څه وکړو یو فایل سټرکچر جوړ کړو د یوې ادارې دپاره چې هر سړی به خپل ډیټا اوس که څوک یو بل سره ډیټا شیر کوي پبلک ته دی اچوي که نه ښه هر سړی د خپله ډیټا پبلک ته کاپي کوي او بل ترمنځ بس شیر کېدلی شي نو بیا به راتلونکې ورځ انشاءالله په نورو موضوعګانو سره خبرې کوو ښه